هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. د خپرونې دوام دی هغه لیدونکي چې موږ سره اوس یو ځای شوي دي هغوی د هم ډېر سهار په خیر. درنو لیدونکو د خپرونې د میلمنو برخه ده او د خپرونې په دې برخه کې په ډېرې مهمې موضوع باندې بحث لرو. زه خو وایم چې هر سهار باید په همدغې موضوع باندې موږ او تاسو یو څه فکر وکړو. تاسو وایئ چې هغه موضوع څه ده؟ هغه موضوع پلان ده. پلان څومره مهم دی؟ پلان زموږ او تاسو په ژوند کې څومره مهم رول لري؟ آیا هغه خلک چې بریالي دي یا اوس د بریالیتوب په هغه لوړو څوکیو او پوړیو کې ناست دي هغو آیا د هر کار لپاره پلان نیولی دی؟ په دغو موضوعاتو باندې تم کیږو او په همدې تړاو راسره په خپرونه کې د ارواپوهنې استاد ښاغلی بشیر دریځ په خپرونه کې میلمه دی. دریځ صاحب ستړي مسئ، خپرونه ته بخیر راغلی، سهار مو بخیر. ډېره مننه، ستاسو دواړو د سهار په خیر وي او د ټولو لیدونکو د سهار په خیر وي. هیله مند یم چې ښه سهار یې پیل کړی وي. مننه، سلامت اوسئ. استاد لومړی راځو پلان ته. خپله پلان یا پلان درلودل څه معنا لري؟ ښه، له پلان نه به پیل وکړو. پلان دا چې یو د څه په خاطر باندې باید خلک استفاده ترې وکړي، مراحل یې کوم دي، ډولونه یې کوم دي، په دې ټولو باندې به په پیل کې بحث وکړو. پلان د ډیری علماو له نظره د پلان لپاره داسې لنډ او مشخص تعریف جوړ شوی ده چې پلان حال له راتلونکو سره یا حال یا اوسنی وخت له راتلونکي سره نښلوي. یو تعریف دا ده ورته. بل تعریف دا ده چې پلان هغه پروسه ده چې په هغه کې موخې او اهداف تشخیص کیږي. یعنې معنا ده چې د ژوند لپاره کوم څه ته غواړې هغه ترسره کړي، د هغه عملي بڼه یا په اصطلاح باندې لاس په کار پکې تشریح کیږي. دې ترڅنګ د پلان مراحل هم شته. د پلان په ټوله کې خو به ډېر مراحل لري، خو په مشخص ډول باندې 4 ډوله مراحل ورته شته ده. لومړی مرحله یې دا ده چې ته به د پلان یا کوم پلان چې ټاکې دغه لپاره به موخه لري. د پلان په کوم اساس باندې رامنځته کوي، د کوم کار لپاره رامنځته کوي، هدف دې څه شی ده، د نه څه غوښتنه لري. د دې ترڅنګ د دغه موخو لپاره چې څنګه وکولی شي دغه موخې په ښه ډول باندې عملي کړي، ته باید منابع ولري ورته. د دغه پلان مطابق ته باید هغه امکانات چې باید دغه موخې پې ترلاسه کړي د دې لپاره منابع ولري چې ته وکولی شي د دغو منابعو په ذریعه باندې دغه پلان ته رسیدګي وکړي. د پلان د منابعو وروسته، د موخو او منابعو وروسته بیا د پلان تجزیه کول دي، د بدیل تجزیه ده. مثلا زه پلان ټاکم چې زه غواړم په راتلونکي کې یو دکتور شم، خو د دې بدیل که چیرې دا نه شمه باید څه وشم. د بدیل تجزیه ده چې باید موږ بدیل ورته وټاکو. مثلا په ژوند کې به کیدای شي یو کس 10 پلانه ولري یا 15 پلانه ولري یا 8 پلانه ولري. د دې لپاره باید بدیلونه وټاکول شي. مثلا که چیرې دغه کار نه کیږي، د دې مقابل کې باید دغه کار وشي. مثلا موږ غواړو 12م ټولګی خلاص کړو، که چیرې موږ 12م ټولګی خلاص نه کړو، حد اقل باید 11م ټولګی خلاص کړو. که چیرې 11م خلاص نه کړو، حد اقل باید 10م خو حتما خلاص کړو. په 4م پوزیشن باندې بیا د بدیل انتخاب دی. تر تجزیه وروسته چې ته مثلا بدیلونه په پلانونه په بېلابېل ډولونو باندې سره برابر کړي، تر هغه وروسته بیا د بدیل تجزیه ده یا تجزیه ټاکل دي چې مثلا زه غواړم چې ماسټر شم، خو که ماسټر نه شم باید لیسانس خو حتما شم. که چیرې دغه خبره یا دغه عهد یا تعهد له ځان سره ونه لرو، موږ نشو کولی پلان ته ورسیږو. په 4م پوزیشن باندې همدغه د بدیل د تجزیه ټاکل دي چې بدیل پلان ولري، د پلان نه وروسته 2-3 پوزیشنونه ورته ولري چې هغو ته رسیدګي وکړي. بیا د پلانونو ډولونه دي. پلانونه مثلا د وخت له پلوه موږ ټاکو چې مثلا ځینې اوږدمهاله دي، منځمهاله دي او لنډمهالې پلانونه دي. اوږدمهالې پلانونه هغه پلانونه دي چې د 15 کلو څخه بره وي. مثلا د یو کار لپاره موږ ملا تړو، هغه کار د میاشتو یا د کلونو موضوع نه ده، هغه د زیاتو کلونو، یعنی مطلب دا چې له 15 څخه د زیاتو کلونو لپاره ده. نو په هغه وخت کې موږ دې ته اوږدمهالې پلانونه وایو چې په راتلونکي کې عملي کیږي او موږ اوس ورته هدف لرو. که چیرې د بیلګې په ډول یادونه وکړو، ډیری بهرني هیوادونه یا ابرځواکونه یا ستر ځواکونه هیوادونه چې دي، هغوی د خپل نظامي ستراتیژۍ لپاره یا خپلو سیاست لپاره اوږدمهالې پلانونه جوړوي. مثلا انګلیس کله چې په هند باندې تصرف کوي، بریټانیا کله چې په هند باندې تصرف کوي، مخکې له دې نه چې په هند تصرف وکړي د هغه دپاره 250 یا 300 کاله پلان جوړوي تر څو دغه پلان مطابق دوی مخته ولاړ شي. بیا په دې پلانو کې همغه مخکې چې مراحل ویلې دغه مراحل پکې طی کوي. د دې ترڅنګ منځمهالې پلانونه دي. منځمهالې پلانونه هغه دي چې هغه د 1 څخه تر 15 کلونو پورې
موده کې وي چې مثلا دا ډېری وخت په ادارو کې یا په کورو کې یا د ژوند په چارو کې عمل کېږي. دې ترڅنګ لنډمهالي پلانونه دي. لنډمهالي پلانونه هغه پلانونه دي چې د میاشتو د کال ترمنځ شتون لري. مثلا کیدای شي د ورځو پورې واوسیږي. موږ او تاسو سهار د پلان درلود چې نن راز خپرونه وکړو. دا خپرونه مثلا له 8:30 پیلېږي تر 9 یا 10 پورې. دغه لنډمهالي پلانونه دي. دې ترڅنګ بیا د وسعت له پلوه هم ډولونه لري. د دې ترڅنګ د جغرافیې له پلوه هم ډولونه لري. نو پلان په بېلابېلو ډولونو باندې موږ تعریفولی شو او ورته لارې چارې لټولی شو. راځو رول ته. پلان په انساني ژوند کې څومره مهم دی؟ څه رول لري؟ موږ یو د مثال ځکه ښه ده. زموږ ځینې ملګري وایي چې ته ډېر مثالونه ورکوي. مثالونه ځکه ښه دي چې هغه لیدونکي هغه څوک چې موږ ګوري هغه په خپل ژوند یا د ژوند په چارو کې عملي بڼه باندې ګوري. د پلان رول د شپون د رمې لپاره د یو سرلاری حیثیت لري. که چیرې پلان ونه لري یعنی دغه رمه چې ده یا دغه رمه چې څوک بیایي که چیرې دې لپاره یو رهبر یا په اصطلاح باندې یو شپون شتون ونه لري تر څو هغه یې لارښوونه وکړي او یو طرف ته یې بوځي. پلان هم په ژوند کې دومره رول لري. که چیرې د انسان په ژوند کې پلان نه وي، که چیرې د انسان په ژوند کې موخې او اهداف یا ټاکل نه وي، دا په دې معنا چې سهار پاڅېږه او ماښام ویده کېږه. یعنی معنا ده چې هغه مخکې چې ویلي وو چې یوازې د ژوند تېرول د یوازې د پښتنو به درته څه ووایم په دې دنیا کې هسې شپې اړوي. داسې یو بیت ده. نو بیا دا ژوند دغسې یو اصطلاح ورکوي چې یوازې شپې تېرول د یو بې مفهومه بې معنا ده. معنا ده چې بیا که ویل شو چې د یو حیوان سره توپیر موږ نشو ورکولی. حیوان هم همغه سهار راځي ویښېږي او یا په اصطلاح باندې سهار پیلوي، ماښام او شپه دغسې ژوند ته دوام ورکوي. کوم پلان نه لري. څه چې هغه مشر یا د کور ساتونکی لري په همغه ډول باندې مخ ته ځي. نو د پلان رول یا د پلان اهمیت دا ده چې پلان په ټولنه کې بې حده زیات رول لري. که په هره ټولنه کې پلان شتون ونه لري، په هره ټولنه کې د پلان لارې چارې شتون ونه لري، هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. که د پرمختیایي کارونو برخه ده، همداراز د ژوند د روانو چارو برخه ده، د ژوند د مصروفیاتو برخه ده، د ژوند د هلو ځلو برخه ده. دې ټولو ته که پلان ونه لري بې معنا ده. بیا د پلان تر څنګ چې ته به ورته پلان لري، د دې پلان تعقیب به هم کوې، دې پلان پسې به ګرځې هم، د پلان لپاره به موخې هم لري، د دې د ترلاسه کولو لپاره به هلې ځلې هم کوي. که چیرې ته پلان سهار نه ماښام پورې چغې وایي چې زه پلان لرم خو اقدام مې ونه کړې او په عملي ډول باندې پسې ونه ګرځې، هلې ځلې پسې ونه کړې، دغه پلان بې مفهومه ده. دغه پلان هدف نه لري. دغه پلان یوازې یو الګو یا په اصطلاح باندې یوازې یو نوم ده. نو نشي کولی چې یوازې نوم باندې موږ وکولی شو چې ژوند مخ ته بوځو. استاد تاسې د هدف یادونه وکړه. پلان له هدف یا موخې سره توپیر لري او که توپیر لري توپیرونه یې څه دي؟ بلکل. پلان یوه ستراتیژي ده یا یوه تګلاره ده او موخې چې دي هغه د پلان تر څنګ عملي بڼه ده یا په اصطلاح باندې د موخو لپاره د موخو د ترلاسه کولو لپاره پلان جوړیږي. لکه موږ چې سلسله مراتبو کې وایو چې مثلا په دولتي بستونو کې لومړی بست، مثلا دوم بست، دریم بست، څلورم بست، دغه ډول مثلا کله چې دوی ته تقاضاوې کېږي یا غوښتنې کېږي، دې کې بیا مثلا سلسله مراتب دي چې ته کله عریضه وړې، کوم مامور ته یوسې، له هغه نه چا ته یوسې، چا ته یې راجع کړي. دغه ډول د پلان او موخو ترمنځ هم همدغه توپیرونه دي چې پلان معمول جوړیږي. مثلا وایي چې زه دغه کار کوم یا مثلا په دغه طریقه باندې کوم، دغه طریقې ته پلان ویل کېږي. خو دا چې دغه کار کوم دا د موخې یا مثلا د هدف لپاره موږ ورته ویلی شو چې مثلا دغه کار ته په دغه اساس باندې زه رسیدګي کوم. کیدای شي یو کس ووایي چې زه اسمان ته خیږم، دا یو موخه شول، یو هدف شو، دا پلان نه شو. خو دا چې دې ته په کوم ډول خیږي، دغه هدف ته په څه ډول رسیدګي کوي، دې ته بیا پلان ویل کېږي. دې تر څنګ موږ بیا د دغو دواړو تر څنګ یو بله اصطلاح د کنټرول هم لرو چې ځینې موضوعات په دې باندې هم دوی سرخوي چې مثلا کنټرول یعنې څه. کنټرول بیا د پلان عملي کول
سره پرتله کیږي. مثلا دغه پلان یا دغه چوکاټ چې موږ ورته جوړ کړی یو د څومره له هغه موخو سره برابر ده، څومره له هغه موخو سره رسیدګي شوې ده ورته. مثلا مخکې له د پلان له عملي کېدو څخه هغه څه طرحه یا کوم پلان چې موږ درلود هغه څومره مخته تللی ده، د دندې یا مثلا د عمل په جریان کې دغه پلان څومره مخته تللی او کومې نیمګړتیاوې دي چې باید پکې حل شي. د پلان د کنټرول په پای کې مثلا داسې ویل کېږي چې دغه د پلان او موخو ترمنځ چې کوم څه نښتې وي یا مثلا دغه دواړو ترمنځ کومه لارې روانې وي څومره په عملي بڼه باندې دغه پای ته رسېدلي دي. دري صاحب، هغه خلک چې په ژوند کې پلان لري او هغه خلک چې په ژوند کې پلان نه لري، د دواړو ترمنځ توپیر څه دی، فرق یې څه دی؟ هغه خلک چې با پلانه دي هغوی څومره پرمختللي دي او هغه څوک چې بې پلانه دي هغوی څومره وروسته پاتې دي؟ که چیرې په نړیواله کچه یا مثلا په کورنۍ کچه باندې موږ مثالونه ورکړو، نن که یو کس تر ارګه رسیږي، نن که یو کس تر دکتورا او ماسټري رسیږي، نن که یو کس تر مثلا تر سپینې ماڼۍ پورې رسیږي، د یو پلان او دغه پلانو د پلان د تعقیب په اساس باندې رسیدلي دي. هغه کسان چې نن سبا موږ او تاسې ګورو چې په سرکونو پراته دي یا مثلا خیرات ټولوي یا نشهیي توکي کاروي یا نور عمل نه کوي، دا په دې معنا چې دوی د ژوند لپاره اصلا پلان نه لري. توپیر یوازې همدغه ده چې هغه کسان چې پلان لري، هغه کسان چې د پلان مطابق خپل ژوند مخته بیایي، هغه د ژوند لوړو پوړونو ته رسیږي. هغه اهداف یا کومې موخې چې دی لري هغو ته به په ډېر ښه ډول، په اسانۍ ډول یا په اسده ډول باندې ورسیږي. هغه کسان چې نه لري، هغه چې څه ډول دي په هغه ډول باندې پاتې کېږي، څه ډول چې دنیا ته راغلي په همغه ډول به بیرته ځي. یعنې د ژوند په چارو کې به تغییر نه مومي، د ژوند په چارو کې به پرمختګ نشي کولی، د ژوند په چارو کې به ورځ تر بلې ناهیله کېږي. ژوند ته به یوازې د یو عذاب په سترګه ګوري، ژوند ته به یوازې د یو تقدیر په سترګه ګوري، ژوند ته یوازې د یو ستونزې په سترګه ګوري. هغه کسان چې پلان لري، خو هغه کسان چې پلان لري هغه به هم له خدایه خوشحاله وي، هم به د ژوند له چارو خوشحاله وي، هم به په خپل ژوند کې بریالي وي. خو دا په دې معنا چې دوی به هلې ځلې کوي، دوی به پلان جوړوي، د پلان مطابق به موخې ټاکي، د موخو مطابق به دی عمل کوي او دغه عمل څخه به دی کنټرول کوي چې څومره دی خپلو موخو ته رسېدلی او څومره پرمخ تللی ده. دغه کنټرول هم باید حد اقل که نور نشي کېدلی، په کال کې یو ځل انسان له خپل ځان سره شخصا دغه فکر وکړي، دغه د بررسي وکړي یا کنټرول وکړي چې ما کوم هدف یا موخې ټاکلي وي او دغه لپاره مې پلان جوړ کړی و، دغه پلان څومره زما مخته تللی ده، آیا زه بریالی یم او که نه یم بریالی. که چیرې بریالی باید دوام ورکړي او دغه د لا پیشرفت یا پرمختګ لپاره کار وکړي. مثلا که چیرې د یو قدم اخیستی، راتلونکي کال لپاره باید 1.5 یا 2 قدمه واخلي تر څو دغه پلان په ښه ډول باندې مخته ولاړ شي. خو که چیرې شاته پاتې شوی، باید د دې دپاره د دې د ستونزو یا د دې د شاته تګ لاملونه په ګوته کړي، په کوم اساس باندې زما پلان عملي نشو کړی، کومې ستونزې وي چې زه ورته ونه شوی رسېدی. که چیرې دغه ستونزې معقولې وي، عقل منونکې وي، خو حد اقل دغه د شخصي یا له ځان سره کوم سنجش چې دی کوي دې کې به بریالی وي. خو که چیرې معقولې نه وي، باید خپل ځان ته بې ځایه دلیلونه جوړ نشي کړی او خپل ناکامي یا خپل هغه ماتې ومني او د راتلونکي کال لپاره یو بریالی پلان جوړ کړي تر څو دغه پلان په اساس باندې مخته ولاړ شي. نو یو ځوان د خپل راتلونکي لپاره باید څه ډول پلان ځان ته جوړ کړي تر څو کامیاب او موفق اوسي؟ ده چې شخصي پلانونه په څه ډول باندې څوک کولی شي چې کوم پلانونو ته ورسیږي، زما په نظر که چیرې یو کس غواړي چې بریالی شي او ښه راتلونکی ولري، لومړی د هڅه وکړي چې داسې پلانونه دې نه جوړوي چې هغه د د ژوند یا د منابعو یا د بدیلونو څخه لوړ وي. موږ یو موضوع لرو چې انسان یا انساني وجود چې دا هغه د هیڅ کار څخه مخ نه اړوي، هر کار که وغواړي په ډېر ښه ډول باندې، په اسانه ډول باندې کولی شي چې هغه ته رسیدګي وکړي. خو د منابعو نشتون یا د ځینو مشکلاتو له امله موږ نشو کولی چې هغو ته رسیدګي وکړو. د منابعو په اساس باندې موږ باید پلان جوړ کړو. موږ چې داسې یو پلان باید رامنځته کړو چې موږ حد اقل باوري اوسېږو چې دغه پلان ته رسیدی شو، دغه پلان ته ځان رسونه کولی شو. کیدای شي یو کس ووایي چې زه تیاره جوړوم، خو که چیرې ده سره منابع شتون ونه لري،
هم د ده هدف یا موخه بې ځایه ده او هم پلان بې ځایه ده، ځکه د منابعو درلودل ورته تر ټولو لومړی اصل ده. کېدای شي یو کس ووایي چې زه موټر جوړوم، خو که چیرې دی دغه د موټر لپاره وسایل ونه لري، توکي ونه لري، پیسې ونه لري، ځای ونه لري، هغه څه چې مثلا دی غواړي رامنځته یې کړي د هغه لپاره موقعیت شتون ونه لري، کیدای شي د فکر کې به ډېر ښه واوسیږي، د هدف به ډېر بریالی وي، د ذهني جوړښت به ډېر کامیابه وي، خو که چیرې دی ورته منابع ونه لري او د ترڅنګ بدیل ونه لري، د پلان ماتیږي. وخت له دې چې بیا په کلني ډول باندې دی له ځان سره سنجش کوي یا مثلا دی غواړي چې د خپل پلان تعقیب کړي چې دی بریالی شوی او که نه، بیا چې هلته ماتې مني له هغه نه ښه ده چې له پیل نه داسې یو پلان ځان لپاره ولري چې وکولی شي ورته رسیدګي وکړي. مننه. وروستی پیغام مو په لنډ ټکو باندې. ډېره مننه، تاسو نم خوشحاله اوسئ. زما یوازینی پیغام تل همدا دی چې ژوند وکړئ، د ژوند تیرولو تیر شئ، د خپل ژوند لپاره موخې وټاکئ، داسې موخې وټاکئ چې هغه وکولی شئ ترلاسه کړئ، داسې اهداف وټاکئ چې هغه وکولی شئ ترلاسه کړئ، هغه منابع چې تاسو ورته ضرورت لرئ هغه ترلاسه کړئ. د ژوند ډېرې نیمګړتیاوې، مشکلات، سخت حالات راځي، خو مبارزه یوازینۍ حل لاره ده او پر وړاندې د هلو ځلو پایله یوازې همدا ده چې دوی به په ژوند کې خوشحاله او ښه ژوند تېروي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. سلامت اوسئ، خیر اوسئ.